د هند نوي ډیلی ښار کې د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو اعتراضي غونډه خپل نامعلوم برخلیک ته د پام ور اوښته غواړي. خپل شکایتونه پر پاڼو لیکلي. دوی وایي 30 تر 40 زره افغان کډوال په دریمګړي هیواد کې د پناه اخیستو په تمه له کلونو راهیسې هند کې ژوند کوي. خو د پناه غوښتونکو عالي اداره UNHCR روښانه ځواب نه ورکوي. ولې مې دغه غږ نه اورې چې په دا نه کاله کې زموږ غږ وانه اورېدی؟ څه وخت یې اورې؟ زموږ هېڅ سرنوشت نه دی معلوم شوی. دغه کار ټول نه کاله کې زموږ سره پراته دي چې یوه ورځ یې راته ویلي وای چې دغه ورځ ده، خو ورځ نه ده معلومه. په کرنټین کې 4 میاشتې په دې کور کې لوېدلي یو. هېچا دا دروازه نه کړه راخلاصه چې د دغه خلکو څه حال دي، کرایه ده کمه کوي، بله ده کمه کوي، بله ده کمه کوي. هېڅ سرنوشت مو نه دی معلوم. ولې مو سرنوشت نه را معلوموي؟ هغه وخت یې راوښیي چې تاسې یا ځئ نه ځئ څه دغه یې ولې راکول چې یو ځایونه چې نماز دی ولې راکول؟ د کرونا ویروس خپرېدو او کرنټین په هند کې بیا د افغان پناه غوښتونکو ستونزې لا پیچلې کړي. دوی وایي چې اوس د خوړو د پیرلو او کورونو د کرایې د ورکړې توان هم نه لري. د افغان کورنۍ چې وایي د امنیتي ستونزو له امله یې خپل هیواد پریښی، اوس هند کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. ټولې هغه پیسې چې مو لرلې مصرفې شولې، ځکه دلته کرایه او نور لګښتونه ډیر دي. د ډیرو تشویشونو او فکرونو له امله یو لاس او پښه مې کار نه کوي. له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ برخلیک معلوم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت شمیرو له مخې نږدې 6 میلیونه افغانان کابو او یا هیوادونو ته کډوال شوي چې په دې ډله کې زیاته برخه یې په پاکستان او ایران کې دي. نجما زلا BBC کابل.